زه په مکه مکرمه کې حرم شریف کې ناست وم. رمضان میاشت وه، د اخري 10 ورځې وې، ډېر زیات رش و. دومره رش به و چې مونږ به د خپل ځای نه پاسې یو چې طواف لا او بیا به راتلو، جانماز به مو پروت او جانماز باندې به خلک ناست و. جانماز به چا محفوظ نشو ساتل، جګړې به هم خلکو سره مونږ ته یې وروړه دا خو زما جانماز دی، نو هغه به یې د حرم خو ستا نه دی که نه، دا خو زما دی، ستا دبل دی، ستا پکې جانماز ولې اچولی؟ یا خدای پاک دی که خو هلکه مونږ دا ځای نیولی دی او دا پکې دونه ورځې کېناستو. نه نه نه، چاره پلار ځای نه دی، هغه به توریان هم کېناستل او پاکستانیان هم او چا باړو ځای. دومره رش و انتهایي. یو وړه سپین ږیری و، داسې ډېر د وجود نه لا غیر و، خشته ښکلی. اوس مې راته هغه منظر یاد دی، د هندستانۍ ټوپۍ په سر کړې وه او خشته ښکلې مزېدارې نرۍ جامې اچولې وې او غریب داسې ته ځان له ځای کته د زیارت ورځ ده، ځای نو. مثلا ملګري یو ملګري ته مې دا بابا ډېر د پوټې غوندې دی، راکوټې غوندې دی او ځای نشته، راځه مونږ یې ځان سره به ځای کړو. نو هغه اواز مو له ورکړه، رامو ځان سره کېنو، خوشحاله شو. اردو خوان اردوی وې ناستو چې څنګه کېناست دا بابا، نو فورا قرآن شریف له پاسېده. مې ولې قرآن رالی وی او ما ملګري ته وشو قرآن شریف کوله راوړ. بابا قرآن شریف راوړ، تلاوت یې کوم. ما دغه لاړ طواف لا وی طواف کوم، مې ښه راځي به دا ځای ته مونږ نیولې دی بېغمه اوسه. خوشحاله شو. دی بابا مونږ سره زیارت ورځ هم تېره کړه، جمعې ورځ هم را سره تېره کړه، جمعې مونځ چې وشو او دا بابا چې ته ماښام لږ غوندې یو پوټی چې د بار ډوډۍ له به وتي، یا زه پې پوه نه شم چې وتی دی که نه دی وتی، خو یو ساعت لږ نو، بیا راغې شپې مونږ سره ټوله په عبادت تېره کړه. سهار چې جمعې مونځ وشو ما ته وایي چې زه خو ځم. مې بابا څه کوې؟ بس بېغمه اوسه، دا ستا ځای دی، اخري عشره د رمضان ده او دا ستا ځای دی، غم یې مه کوه او دلته به تی. نه نه وایي زه ځم خپل وطن ته، کلي ته. مې ته د کوم ځای؟ وایي زه د پاکستان یم. مې پاکستان کې د کوم ځای؟ وایي زه د کراچۍ یم. نو ما یې ولې تاسو په وخت کله راغلی؟ وایي پرون راغلی کراچۍ یم. نو مې ته اوس بیا ځې؟ یاره وایي چاته وایم، ما خو په ما الله دا فضل کړی دی، د دې ځای وایي زه راسره ده او هر د زیارت په ورځ ما ته فلایټ تیار وي، زه راځم او جمعې په ورځ واپس ځم. دا مې بس خدای پاک نصیب کړی ده، هر زیارت راځم جمعې له واپس ځم. د ټیکټ تیار ما ته پروتي، زیارت پر ورځ راشم، جمعې مونځ کوم واپس ځم. ګور هغه ته اوس اطمینان په دې کې حاصلېږي. حالانکه څومره پیسې په لګي، په هر هفته کې د څومره پیسې لګېږي. دا اوس او ما چې د هغه عبادت کوم ولید، بوډا سپین ږیری سړی او د هغه طوافونه مې ولیدل، یاره ما انشاءالله العزیز دا ډېر پاک سړی دی او نیک انسان دی. اصل څیز د نیک عمل هغه د زړه هغه سکون او اطمینان دی. بس په زړه کې سکون او اطمینان راشي، بیا د انسان پروا نه، پیسه شته او که نشته، لوږه شته او که نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله وی د خدای نه سوال کوي داسې جون راکړه چې زه یو ورځ اوږې مو، یو ورځ نار موړ یم، یو ورځ نار او یو ورځ موړ. ولې په خپله وایي؟ وی چې کله اوږې شم نو الله تا ته به فریاد وکړم، او چې موړ شم نو ستا شکر به ادا کړم. چې همیشه موړ یم نو تا ته به فریاد بیا څنګه کوم، او همیشه چې نار یم ستا شکر به ستا ادا کړم. ګوره سوچ پکار دی که نه انسان له. مونږ وایو بس زمونږ دا اطمینان او سکون په دې پیسو او په دولت کې دی. تاسو لاړ چې دا یورپ وګورئ حیران بشئ. خلک د یورپ صفتونه کوي. زما د قسم یې زه چې څونه پر تاریخ ګورم او د حالات د یورپ او د استرالیا او د فرانس او د څه ورته ویل کېږي برطانیې او د امریکې او د جاپان ګورم، زم کم سکون اطمینان چې مونږ خلکو ته حاصل دی، والله ګورې کاغې خلکو ته حاصل دی. نن د جرایمو لویه شرحه زبردست جرایم په امریکا کې کېږي. تاسو ته وګورئ معلومات. خو دا یو مسله ده، زمونږ میډیا زمونږ د ملک او د مسلمان پرتوګ وباسي، د هغوی میډیا د خپل قوم او د خپل وطن پرتوګ نه وباسي. دا یو صفت دی پکې. د هغوی میډیا د هغوی اخبار رساله د خپل وطن او د خپلو خلکو جامې نه وباسي، زمونږ دی وباسي، دی فوراً بیا خوره کړي.
یعنی تاسو ورشه قتل و قتال دلته ډېر دی او سه به ښځې نر په هغه غم کې مبتلا دي چې شراب عام دي د شرابو پیسې نشي پیدا کولی هغې لپاره ویې هر څه کوي تاسو په لندن کې وګورئ وایي دی دا توریان زما یو دوست منزل هم راغلی دی مخکې ورځ کې ما تپوس وکړو ما ته په اطمینان ژوند نشي تېرولی چې بار ورځې هغه توریان دی وایي په چاله دی په یاکوز پیسې دی نه دي داسې حالت دی داسې په امریکا کې هم دي خیر کې دننه به غذار وي کې بس سړي په چاړه پیسې به دې والي او بیا بدعملي پکې څومره ده خو د خواهشاتو زمانه ده جنۍ ده تا سره خوشحاله ده خو ډېره ښه ده خو که معمولي ستا د طرف نه هغې ته صدمه ورسېدله بس دا غم دله ډېر دی اب در باندې فوراً رپورټ کوي ځان به د رپورټ کې دوه فایدې هغې ته رسي تا د تاوان دی پکې په دې ښځو هسې زمونږ د حکومت دا خلک مهربانه دی سړی به تباهي به وشي بربادي به وشي له سړو هېڅ نشته خو که ښځې له څپېړه ورکړه انساني حقوق پایمال شو ښځې ته نقصان ورسو جون خو بغیر دې نه تېرېږي خامخا به اصلاح کوې د ښځې ناقص العقل ده بې اصلاح خو به نه پرېږدي نو هلته کې چې معمولي ښځه لاړه او لږ د خاوند د طرف نه ورته ډوډۍ کمه شوه د خاوند د طرف نه د هغې ازادي سلب شوه رپورټ یې در باندې وکړه بس دلې کار وکړ د نبی اخلاص هم کې حکومت مهر به هم ورکوي چې د نکاح په وخت کې دې ولې څه مقرر کړي بل مېړه به وکړي قسم مې دی د الله په ذاتي په دې جومات کې درته ناست یم یو سړي ته خبره کوله وی سړي ښځه دقسې د هغه په مخ کې ګنټې به ورته وشي او دا ښځه به فوراً بار به سړي ودي پلان کې شته که ورکوي ولې به په منډه ولره څه چل دی به دا مې دوست دی د خاوند په مخ کې به د هغه ښځه سړي سره په موټر کې کېنوځي به ضرور په مخ کې به د خور سړي سره موټر کې کېنوځي به د پلار په مخ کې به لور سړي سره موټر کې کېنوځي به د زوی په مخ کې به مور سړي سره موټر کې کېنوځي به نشي ویلی چې دا ولې دی دا زما بوای فرینډ دی هلک دوست مې دی هلک وایي دا زما ګرل فرینډ دی جنۍ دوسته مې ده غږ نشي کولی که دې ووایي چې ولې جیل له به ځې ښه تم کوه خپل ازادي دې کوه ستا د هغې په ازادۍ کې څه دا ژوند دی دا اطمینان دی او دا سکون دی دا چادر برداشت کولی شي یو سړی ما ته داسې په طنز غوندې وایي یاره جینو دا په یورپ کې ازادي ده او اسلام دلته په مونږ ازادي بنده کړې ده ما وی او یورپ کې به تا ته ازادي میلاوي شي خو ګورې ښځې ته به دې ما ازادي میلاویږي دا مو وایه چې ما ته به ازادي او زما څه خوښوي زه به کوم تا ته به میلاو شي خو خور ته به دې میلاویږي لور ته به دې میلاویږي مور ته به دې میلاویږي ښځې ته به دې میلاویږي بس سترګې ښکته دا مو چې زه به ازاد ګرځم پردو جنکو پسې ستا د کور جنکې به هم پردو هلکانو پسې ازادي ګرځي اسلام چې کومه ښکلې معاشره مونږ له راکړې ده زما د قسم په خدای کې دا بل دی شته ما د یو سړي په خپله وایي په یو خادی کې راته الله ګواه دی وایي وایي زوی مې د ډېر زیات نافرمانه دی په لندن کې ډېر نافرمانه دی اوس عدالت کې ګیرې دوا ورته کوه مې څه نه څه ګیر دی وایي ښځې پرې رپورټ کړی دی نو چې ښځې پرې رپورټ وکړ ولې وایي څپېړی تېستې وه یو څپېړی د ښځې نیستې وه څپېړی پیستې وه نو هغه پرې رپورټ کړې ده څپېړی ولې سته نو وایي تا ته پته ده چې هلته کې یار سره تله وایي نه به ځې اوس وایي لوی غم دی مې څه غم دی اوس عدالت ته دا نشي خلاصولو جرم ورکوي او قید سزا به هم ورکوي دغه ځای ښځی کړی ده دا څه ژوند دی زندگی او اسلام او دا الله سره ربط او جوړ چې موږ له کوم ژوند را کړی زما د قسم کې دا زندگی بل دی شته ښه مزېدار د کور وځه خپل ډیوټۍ له ځه خپل دکان له ځه خپل پټي له ځه 100% زړه مطمئن دی چې زما په کور کې زما حیا محفوظه ده داسې ده که نه ده زما د خور زما د ښځې زما د مور زما د لور زما د بچی حیا بلکل محفوظه اسم نشته هلته ستا مخکې ستا د زنانه و د جنکو حیا محفوظه نه ده ژوند دا دی چې اسلام درکړی دی زما یو دوست په جاپان کې تجارتي کار کوي وی مونږه هلته خو دا ګایډ وي که نه سړي نه مخکې نو په دې کارخانو مرخانو یې ګرځوي ځکه ترجماني هم دله کوي او هغه دکانونه هر څه هغه ته معلومه وي تا ته نه معلومېږي نو د هغې خپلې دفتر وي چې کوم سامان اخلي هغه هلک یا جینۍ ګایډ به سره شي نو په دې کارخانو د بازارونو ګرځوي اسانه باندې په لږ وخت کې به ډېر کار وکړي او ترجماني به دې هم کوي موږ څه سامان اخیستل یو جینۍ وه هغه زمونږ ګایډ و رهنما
رانه مخکې مونږ ورپسې یو. نو هلته یو ټرین نه مونږ کوز شو، تیز رفتار ټرینونه دي، نو هلته بیا پلیټفارم ځمکه کې لاندې و، مونږ بره ختو. هغه متحرکې پوړۍ دي، هغه چې خپه پې کېږي نو سړی په خپله پکې روان وي. وی په هغه متحرکو پوړو باندې روان یو، وی یو پوړۍ لاندې تله، په هغې خلک لاندې کوزېدل پلیټفارم ته، مونږ بره تلو. وی دې جنې هلته یو بله ښځه ولیده، خپل جاپانی خپل سره ټاټا وکړل، خو چې بره مونږ وختو دا جنۍ مونږ ته وایي دا ګایډ، وی که ستاسو خوښي زما مور لاندې کوز شو، زه ورسره یو منټ میلاوېږم. مونږ چې میلاو شوه، دا په پوړو ورکوز شوه، وی مونږ ورته کتل، دا جنۍ هغه خپلې مور سره میلاو شوه، یو بل ته ورته غاړه وتل او خپل لاښکل یې کړل چې هغوی کوم خپل رسم و رواج زیات نه زیات 1 منټ 2 منټه ولګېدل، جنۍ مونږ پسې واپس راوخته. چې راوخته وی چې یاره تاسو خفه نه شئ، ستاسو وخت مې ضایع کړ، ټیم خو هلته قیمتي دی، زمونږ دا ټیم خو قیمتي نه ډېر زمونږ دار مدار چې ګورې بل خفه نه شئ او ما تاسو وخت له ضایع کوي. مونږ ته چې نه هېڅ خبره نشته دی، دا څوک وي؟ دا د ما مور وه. نو ما خیر دی لږ وخت به ورسره زیات اخیستی و. وی 20 کاله پس مې د مور سره ملاقات وشو، 20 سال پس. ودې پېژانده څنګه؟ وی په انټرنیټ یو بل وینو، په انټرنیټ یو بل سره ملاقات کو، خو مخ په مخ 20 کاله پس ما دا مور ولیده. او خدا ولې؟ وی نه هغې سره دومره ټایم شته چې ما سره ملاقات وکړي، نه ما سره دومره شته چې هغې سره ملاقات وکړم. اوور ټایم کې خلک چلیږي، تپوس وکړي، ما ته پته ده. اوور ټایم کې 8 غنټې ډیوټي ده، په هغې کار نه کېږي، دومره ورته شراب او د خوردونو سامان ګران دی چې په هغه خپله ډیوټۍ مزدورۍ کار نه کېږي، لازما به 8 غنټې اوور ټایم کوي، 6 غنټې به کوي، 5 غنټې به کوي. دا ژوند دی. او بیا څه؟ بیا دا چې ډوډۍ هوټل ته لاړ شي، هوټل کې به ډوډۍ خوري، برګرې وغیره خوري. دا ډوډۍ نه چې په لاوڼ کې ورماته کې، لاوڼ ورماټه والله که په دنیا کې شته. ګنې دې تپوس وکړې، وګرځئ په لندن او امریکا کې او په برطانیه کې وګرځئ، که تاسو ما له لاوڼ پیدا کړه جرم به درکړم. یو سړی پیدا نه چې تللی و لاهور کې، ډېر قیمتي هوټل لا، ساده سړی و د دې علاقې چې هلته وخته، نو هغه وایي چې دا اوس په قیمتي ډوډۍ راوړي، نو هغه بیره ته وویل لاوڼ راوړه. اوس هغه د دې هوټلو بیرهګان د دې قیمتي هغې ته انکار نه کوي، را پیدا کوي بدله شي. وی څه شي؟ وی لاوڼ. هغه چې څنګه لاړه، هغه وی چې سړی څنګه دی، دغه ته وی چې سړی خو لاوڼ غواړي، لاوڼ څه شی دی، کیا چیز ہے؟ هغه وی چې یاره سړی څنګه دی، سړی پټان ہے. ودرېږي اوس په لاوڼ معلوم کړل، انټر کانټیننټل پېښور پیسې ته ټلیفون وکړو، یو پښتون هغې لاوڼ غواړي. څه شی دی؟ هغه وی چې شملې به راوالې، دا چل به ورسره وکړو، دا چې دغه لاوڼ شو. لاوڼ یې وله تیار کړه چې کېښود، چې بل له ورغې وي دونه بل کې بلا روپۍ ورته ووې. هغه ورته وایي چې د خدای نیکبخته په دې خو د ما چرګ کېده، ما خو لاوڼ دی لهغو چې پیسې پې لګي ولګي. وي نه لاوڼ باندې پیسې لګي لګېدلي، ستا دپاره مونږ پیسې ته ټلیفون وکړو، هغې باندې خرچه ډېره راله. والله که دنیا کې دا لاوڼ پیدا کړي، دا کچالان زیال، دا چې ورته کېنې او پکې د جوار ډوډۍ ورماته کړي، سوچه غوړي به بیا یو قاشوغه ور واچوې، چې زور ورکړي، نو ته به خپلې خولې ته په سوچ کې چې دا به زه خپلې خولې ته چې ټسې یې کړي، د بشیرجان خولې ته دنګلي په ځای نه قلارېږي. دا والله که دا د لاوڼ او د کچالانو او دا خپې دې ورته راماتې کړي، که دا دې په دنیا کې دا رزق پیدا کړو، نه شي پیدا کولی. تا ته ګوره حقیقت ویم، چې 4-5 بچي د سره ناست دي شکور ته، او یو دی ماشوم د پوزم پاکې او هغه سره ډوډۍ هم خورې، او تا ته بابا بابا کوي. والله که د بابا دا لفظ په دنیا کې پیدا کړي، دا اسلام کې دی. هغه ما ته وایي چې ما سره جاپاني راغی دلته، وی دلته کې خلک ځای په ځای ناست وو، په حجرو کې ډډې لګولې، خندا خوندي وه، ګپې شپې، او بیا هم ډوډۍ راویستله او په یو ځای مو خوړله، او بازارونو کې وو چې دا خلک روغ دي کلیوانیان، نه دا خو الحمد. وی دې څه کار قصب نه کوي، دې خوري څه؟ مونږ خو چې نیک ښځه به ځان له ډوډۍ خوري، سړی به ځان نه کوي. هوټل ته چې لاړ شي ښځه به ځان له ډوډۍ وایي، خاوند او ښځه به یو ځای وي، یو به خپل بل ورکوي، ښځه به خپل بل ورکوي، یو به خپله خوښه ډوډۍ خوري، بل به خپلې خوښې ډوډۍ خوري. فلیټونو کې به اوسېږي، بچی چې ته لږ معمولي دغه شو، بس هغه ځان د خپل سسټم به چلی. دلته کې شته ځکه نه ښځه خو ته پې ډوډۍ وخوره، بل خپل ورکه، نو کېړی ته بیا سوچ کوه چې ملا باندې بیا ځان له ښه مضبوطه تولیه تاړه چې ښځې ته یې خپل بل ورکه. یا چې جوړه راوړې او ښځې ته ویې راکړه که نه پیسې، جوړه مې دله راوړه، ښه زه پیسې درکړم چې دې نه شم کولی، څه دپاره دې کوله؟ هلته به ښځه خپل بیل ورکوي، سړی به خپل ورکوي، ښځه به ځان له خپلې سپلې دي، سړی به خپله سپلې اخلي، خپله به ځان له خپله جوړه دي، سړی به خپله جوړه اخلي. او نه یو ځای ډوډۍ شته او نه ټیم شته چې یو بل سره یو ځای کښېني،
دلته خو پیغمبر صاحب په حجرو کې ناستي بالښتونو ته ډډې والی دي او پردي غیبتونو باندې سر دي او جمعات کې کېدي او بس جمعات کې براته وشي صاحب پردي غیبتونو باندې سر دي ګپې دي او شپې دي په حجرو کې وګور دا د موږ د خلکو دا په خادو کې ودونو په دې غمونو کې چې یوځای کېږو والله که دنیا کې دا سیسټم پیدا کړي دا څومره د اطمینان او دې نه مخکې اوس خو لا حجرو ته غټ غټ دیوالونه دې نه مخکې حجرو ته دیوالونه هم نو د ټول کلي خلک به یو حجره کې ناست و نیمې شپې پورې به ګپې شپې لګولې هېڅ پروا به نه وه دا شی په شا کې دی زما وروڼو د اطمینان او سکون دا مو چې په یورپ کې اطمینان او سکون دی هغې خلکو نه ته نه خبر هغې ستا معاشرې ته پسخېږي هغې وایي چې دا لا څنګه خلک دی چې د نوسیو کړوسو ته ورسېږي او یو خاندان اتیاو ته ورسېږي او بیا هم یو ځای اوسېږي دا پیریان دي او که د انسانان دي او دا برقو کې څنګه ګرځي دې برقو پسې هغې خندا کوي دې ته نه ګوري چې دا زما یاد او دا زما عزت دی او دې دروازو ته او دې غټو غټو کورونو ته ستا پسخېږي دونه غټ کور کنال او 2 کناله په یورپ کې د چا نشته او دې ستا دې زندګۍ ته او دې جومات او دې مونځ ته پسخېږي ټیم ورسره نشته که هغه عیسایان هم دي صرف اتوار پر چرک ته ځي بس 15 منټو له ته الحمدلله څو ورځې راځي او خدای ته سجدې لګې زما وروڼو دا د نیکو اعمالو برکات دي نو دا انشاءالله څه ډېر برکات یې پاتې دي څه بیان به انشاءالله العزیز درته پاینده جمعه کې ذکر کوم دومره به ووایم چې رب العالمین فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى چې سړی دی او که ښځه ده خو چې نیک عمل کوي فلنحیینه حیاتا طیبه ښکلی ژوند به وله زه ورکوم په دنیا کې آخرت کې به مجر ورکوم نو که موږ نیک عمل وکړو نیک عمل تعریف مې درته وکړو دنیا ژوند به مو ښه شته آخر به مو ښه شته آینده جمعه کې به انشاءالله باقي خبرې درته وکړو